ها راځه بسم الله الرحمن الرحیم په وینورډ کې یو ډیزاین کو سیدا په لومړی سر کې موږ ویل کنا چې چیرته راځو لی اوټ ته په لی اوټ کې اورینټیشن لینډسکیپ پورټریټ لینډسکیپ ورته کړو سایز چې ورته انتخابو A4 ورته انتخابو څه شو A4 دا A4 ورته انتخابو دا مو سره انتخاب شو کنه نو بل تاسو راشي اوس انسرټ ته په انسرټ کې مرچی سره کار دی د شیپ سره کار دی زرا ما دا یو شیپ مارا واخصه فور ایگزامپل دا شیپ شو مثلا سیدام زبردست شیپ دې ساحه تام دا یو سما دا سبه پاس هم یو سما سیدا دا ټوله بچي کو دا ټوله په کور ګوراسي دا څنګه وګور کنه زرا زما دې ته بل یو رنگ ورکوم زبردست شما فور ایگزامپل دا سي رنگ ورته ورکو دا رنگ ورته ورکو دا رنگ ورته ورکړ د دې د پاسه زغوال ما چې بل واخلم دې باندې کلیک وکړئ راشه دا سره واخلې دې څه پر راغی کنه ګوره دا وزور ته رسله غټ کما چې هغه شاته چلی رسله مارجن د یو اوټلاین باندې ښکار شي دا شو راشه دا ورته لګ داسې کوچ نه کم د دې طرف به هم د سره واخله دې ته زوس بل شی پر کوم دې شی ورته ورکم دا کلري ته مراشه د سپین کلر ورته سیدا سپین کلر دی ورکړه کنه دې اوټلاین ورته مراشه چې وکا دا شی شیر دا اوټلاین ورته ورکا دا اوټلاین وټ الکسنګه کا لګي پراخه کا دیش وټ دی کنه وټ لګ راته غټ کنه سره راوړه د سره ورکنه وځ به تاسو راشي دا وردا اوول شیپ دی کنه دا بل سره واخلې دا مرواخ څنګه دا دې زه ته وېسه دلته مو ویوړه دته یو رنگ ورته ورکو مثلا زبر شمه تور رنگ ورته ورکو تور رنگ ورته ورکړه کنه زما کنټرول डी ډوپلیکیټ کوم یا دغه ته لګراوړه او دا چیرته لګم سین بیکورډ شاته لګم شاته مې ولېګ کنه پورې د دې دا رنگ بل ورته بدل کو دا شو زما د دې رنگ ورته اخلم ما ورته مراشه دا سې کلیک دا سې رنگ ورته والو چې تر څو لګ مناسب ونی کنه دا شو د څه شو کنه زما ورته باندې کلیک کوم نو دا موږ د څه واسه که شیفت سره نه سما یا کنټرول سره شیفت سره دواړو سره نیول شي راځو دې باندې کو ګروپ به کو ګروپ مو کړ کنه کنټرول ډی سره راځه ما ډوپلیکیټ کو ما د دې پر راوړم ما دې نه دستاو ما تا مو کړ راځم دې کوښته وړم راشه ان ګروپ شو کنه کنټرول زد به کو تر څو ګروپ راځه ګروپ شروع کړم راشه دا تاو کړه سي تاو شو راشه دې نه دسونیس سی شو دا دې زه پر رسره راغلی اوس دلته پټه راوستل غواړم نو راشه دا سړي کنه دلته کلیک دا سي پیوکا دا سړي راوست کنه دا دې زنده څوره کوښ نه کا دا دې زنده څنګه کا دا سړي غټ کا راشه دا به مرته کوښ نه کو امدا به څنګه کو دې دغه کلر ورته بدل کو کلر به دا کنه واخ وام خو څنګه دا به زلګ داسې کما لازم کو دې نه یو ډوپلیکیټ اخلم ما دا دې خو دروړم زرا زما ورته مدار سره واخلم دا مروه خصو ورته وایم څنګه وکا دا بل نور هم نری کو سمره راس نری را واخله دې چې پر دې کنه ورته مراشه چیرته ولېګا سین بیکورډ شاته راته ولېګا سیرام بیخي شاته لاړه کنټرول سیټ دا نن لاړه کنه خیا زاده هم دې ځکه پریدا دا په دې ځکه را سره پښو دا قبل چې کومه دا بیخي شاته لګم راشه دې باندې کلیک وکړه دا په دې ځکه ورته وایم راشه دې باندې دې کلیک وکړه دا دې ځکه دې ورته ما دا شاته راته ولګم راشه شي سین بیکورډ به ور باندې کلیک وکړه دا سړي ګوره دې شاته راته ولګم پام دې ورته امدا که چیرته راغلی تراشه دا به بیا ډوپلیکیټ کما کنټرول ډی را به وړم تر دې ځې پورې دا سمې زه روټیټ کما دې کې به روټیټ کړ کنه را به شو دې ځې ته راوړم دې ته مرور سره کنه هم دې نه بیا ځ ډوپلیکیټ اخلم دا زدل تر وصل غواړم او دا چیرته لګم سین بیک شاته راته ولګا څنګه دې سره یو شی شغله روډ کړو دا ورکړي خو ځکه ته ډیزاین کولای شي کنه دا یو شګل مور ور ورکړه کنه اوس به تاسو راشي چې ولي کې دلته به زراشه مارا ټیکس باکس پر واخله ما زه ورته ویم کما سرټیفیکیټ ورته ولی کما دې کې وراشم ورته ولی کما سرټیفیکیټ راوړم سرټیفیکیټ اف اپریشیشن سیدام اپریشیشنز سرټیفیکیټ اف اپریشیشن دا به کنټرول A کې راځي راغټ کې او کنټرول E سره به منځ ته راوړي کنټرول B سره به بولډ کې او زه به چې وکم دې ته به د شیفل باندې ټیکس باکس څنګه کو نو او شیپ اوټلاین به هم نو اوټلاین کو زه به دا نور هم راغټ کما دا څنګه غټ شو کنه بولډ کړم مې زرا زما د دې صحیح راوړم دلته مرا وړ کنه دلته لاندې زغواړم ما یو بل شیپ راوړم راځم دې باندې کلیک کوم دا شیپ به زلک چک کما چې دا کوم یو شیپ موږ سره دلته راخسرې خم دا یو شیپ دی لږ به چک کم دا یو شیپ دی داره کنه دا مې دا سره واخصه نو اوس ګوره په دې کې چې لیکي دلته ورته ولیکه چې هر شي چې تاسو لیکي ښه
This certificate is proudly presented. ګوره دې باندې څنګه به لیکې دې باندې ټیکس باکس راخلئ که رایټ کلیک به کوي راشه ټیکس باکس په لږ ښه وي ټیکس باکس په راواخلم هغې خپله خوښه جوړولی شو ټیکس باکس دا دی که نه دلته ورته ولیکم سرټیفیکیټ چې شه دی فار ایگزامپل دلته دلته لیکنه کولی شي سیدا سرټیفیکیټ مو لیکه که نه داسې انتخاب کا کنټرول ا سره انتخاب کا لږ راغټ کا داسې بي راواخلم ورسره دا انټر منځ ته راوله لږ به نور هم راغټ سیدا داسې راواله تر کوم ځای ته یې وړم کنټرول زد به یې کړم دا راته انتخاب کا دې ځای ته راوړه او د دې شی به نو فل او نو آوټلاین نو فل او نو آوټلاین راشه دا داسې شو که نه اوس دلته لاندې لیکنه پکې کوونی زه راځم دلته ورته نوم اخلم چې فار ایگزامپل دا د چا لپاره دی طلحه لپاره دی سیدا طلحه لپاره شو راځم دا ورته داسې انتخابوم داسې به لږ راواخلم داسې شو کنټرول بي کوم نو فل او نو آوټلاین نو فل او نو آوټلاین بلا مونږ واخلو او چیرته زه غواړم راشم کنټرول ای منځ ته راوستل غواړم راشه دلته ورته انتخاب کا زه غواړم دلته لاندې یو کرښه غوندې ورسره واخلم دا راسه ورسره انتخاب کا شفت سره ونیسي سیده به راشي سیده زه به راشم کنټرول زد کوم دغه راته انتخاب کا داسې په دې لاندې ته لیکنه کولی شي سیدا لیکنه وکړه او دلته چاته ځای پرېږده فار ایگزامپل بي ای سی منیجر داسې لیکنه که شفت سره دغه هغه ونیسي دا به ټول نښه راشي راشه دلته راواله بي ای سی منیجر شي بي ای سی منیجر سیدا manager for example BC manager ماس کنټرول ا داسې بل کې انتخاب کو کنټرول بي به کو راشو شیپ فل باندې شي کو نو فل او شیپ آوټلاین به نو آوټلاین کو سیدا زرا زما د تمنځ کو سره شما خدا کر فیصله کې ذکر چې موږ شیپ سره نه لري نو ګور راست نور دلته لیکنه پکې وکړه دا سچ شو دا لګ دی خاطر ورته حساب دا هم دی خاطر سره دا زموږ یو سرټیفیکیټ شو سماره نو دا ویډیو دا به وګورئ او کار وکړئ